مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 93 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 11 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى پرنا ورځ قسم او په شپې چې کله هغه له چوپتیا سره خوره شي ای پیغمبره ستا پروردګار ته هیڅ کله نه پریښی او نه درنه ناراضه شوی دی وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ورومرو ستا لپاره آخرت له دنیا څخه ډېر ښه دی او ډېر ژر به ستا پروردګار تا ته دومره شی درکړي چې ته ورباندې خوشحاله شي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى آیا هغه ته یتیم ونه میندلې او بیا یې پناه درکړه او ته یې د شریعت له احکامو څخه نابلد وموندلې او بیا یې لارښودنه درته وکړه ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث او ته بې وزلی وموندلې او بیا یې شتمن کړې نو پر یتیم باندې قهر مه کوه او سوالګر مه رټه او د خپل پروردګار د نعمت څرګندونه وکړه صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی